کومه ښځه چې د خپل خاوند بې عزتي کوي، خاوند ته په کافر سره وایي، خاوند ته په سپي سره وایي، همدې ته ورته نورې خبرې ورته کوي، وایي د دې ښځې انجام او آخرکار به څه وي؟ محترم وروره، ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې د خاوند په ښځې باندې ډېر حقوق دي. یو د هغو څخه دا دی چې رسول الله سم فرمایي که یو ښځې ډوډۍ پخوله، تناره ته ناسته وه، خاوند یې ورته ویل چې راسه زما هغه خاص حاجت بېادبي ما پوره کړه، کوروالی را سره وکړه، دا ښځه شرعا دا حق نه لري چې دا انکار وکړي، ورته ووایي چې ته انتظار څه زه ډوډۍ پخوم. بل پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کومه ښځه چې په شوه روز کې 5 وخته لمونځ وکړي او په کال کې 1 میاشت فرضي روژه ونیسي او د خپل خاوند خبره ومني، د خپل خاوند عزت وکړي، نو الله تعالی جل شانه به دې ته په ورځ د قیامت اختیار ورکړي. د جنت دروازې دي چې په هره دروازه باندې د دې زړه و، دا به جنت ته راځي، څوک پرې نه منع کوي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په شپه د معراج می جنتونه مو وکتل د الله په امر باندې، او دوزخونه مې مو وکتل. په دوزخو کې اکثره ښځې وې، تر نارینه وو ښځې ډېرې وې. یوه وجه رسول الله سم دا بیانوي چې دا د خپل خاوند بې عزتي کوي. الله نعمت ورکړی، خاوند یې ورکړی دی، دا د دغه نعمت ناشکري کوي. رسول الله سم فرمایي چې هر څومره خاوند د دې سره احسان وکړي، دا ورته وایي ما رأیت منک خیرا قط، ما هیڅ کله ستا څخه خیر نه دی لیدلی. نو د دغه حدیث شریف څخه معلومه سوه کومه ښځه چې د خپل خاوند اطاعت نه کوي، خاوند ته بد رد وایي، د خاوند بې عزتي و توهین کوي، الله تعالی جل شانه به دې ښځې ته سزا د دوزخ په اور سره ورکوي. الله مو دې وساتي. آمین یا رب العالمین.